سوچ وکړه تا ته پته شته یو ځل داسې وخت را روان دی والتفت الساق بالساق دا پنډۍ به د یو بل سره یو ځای شي داسې وخت را روان دی دا وخت را روان دی چې ستا د دې بدن نه به ساه وځي محمد رسول الله د هغه په باره کې امام ترمذي دا خبره ذکر کوي چې د محمد رسول الله طریقه دا حدیث یې راوړی چې محمد رسول الله دائم الفکر متواصل الاحزان د الله نبی به همیشه لپاره په سوچ او فکر کې و پریشانه به همیشه لپاره په دنیا باندې نو پریشانه چې ګنې زما کټې نه او زما پټې نه او زما کور نشته د الله نبی به همیشه لپاره دې خبره سوچ کاو چې زما رب به خوشاله وي که زما رب به خفي همیشه لپاره دې بے فکر او دای امت تم ترغیب ورکړو صحیح حدیث کې راغلی د الله نبی او ځل صحابه ته وایي لو اعلم اني ارى ما لا ترون ما چې سولې د هغه تاسو نه زه چې صحیح نه هغه تاسو نه د الله نبی په دنیا کې جنت هم لیدلی او جهنم هم لیدلی جنت نعمتونه هم لیدلی او د جهنم عذابونه هم لیدلی او بیا صحابه ته وایي زما صحابه اسمان چغار کوي حق ده چې اسمان چغار وکړي ولی په اسمان کې د سلور ګوتو ځای نشته مگر هر یو ځای کې ملائک رب العالمین ته په سجده پراته دي بیا صحابه ته وایي زما صحابه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا زما صحابه زما په علم کې چې کومې خبرې کړه تاسو په علم کې تاسو به جړا زیاته کوله خندا به کم کوله تاسو به خپل خزو نه په بسترو باندې خپل لذت نه حاصل کړي تاسو به یو میدانونو ته وتی وي او تجرون الى الله الله تبارک چیدلې چې الله مونږه معاف کا تا رب نه پیژندلې کستا پزله کې د رب العالمین پته ولګی دا قدر راغې و دې پیژنده تبه د رب العالمین یو خلاف وملک یو بزرګ ته چا ویلې ته ولې نه خاندې د ټول خلک خاندي ځکه نن زمانه کې چې تاسو سوچو کې چا سره دې خبره سوچ هم نشته چې زما پیغمبر ډېر خندانه ده کړی زمنګ مور عائشه فرمایي رضی الله عنها ما د الله نبی په ټول عمر کې چرته په ډکه خله خندېدل نه دی لیدل که زیات نه زیات خبره براله زیات نه زیات مسکه به شو خندا په ډکه خله زمنګ پیغمبر چرته نه کوي نو دی عالم ته چا ویل دی بزرګ عالم ته ولی ته نه خاندې هغه ته یو شعر ویل ډېر عجیب شعر دا خبره ولی څنګه وخاندو سرنګ تا ته پته شته وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل سترګې به څنګه په یخه باندې په ښه طریقه خوب قلاري وکړي پته ده چې په کوم ځای کې به سملې جهنم کې به سملې کو په جنت کې د دې فیصله ده ته نه ده معلومه تا ته د دې معلومات نشته څنګه د سترګې یخېږي څرنګه د خوب درځي تا د دې د وجنه ډیر سوچه دا خبره لګا د دې یو مختصره خبره کوم هغه څنګه دسی زړه کې دسی او سوچ پیدا شي چې زما استاد په دې ځل کې همیشه د رب العالمین یې رپرته علماء یو طریقه ذکر کوي او ډیره خبره هغه دسی یو خود سي کار وکا د دسی خلکو سره مکینه چې د کوم خلکو د رب العالمین نه یې نه د دې خلکو سره مکینه عمر بن الخطاب ویلي لا تصاحب الفجار لتعلموا من فجورها د ګناګارو سره مکینه تمام داغونه ګناي ځکه دا خبر یا ساده او دا به ویلي واعتزل عدوك د دشمن نرم پډړه شه او دا به ویلي واحذر صديقك الا الامين داغه دوست نمزانو ساته چې امانت پکې نه امانتدار دوستي هغه نه خیر داغه سره به ویلي امین دوست پیژني هو الامین من خشی الله امین دوست هغه چې د رب العالمین د نورو دوستانو سره ډېر اختلاط مکو عرض می دا خبره کوله خه طریقه به دې وي دسه سار چې کله ترا پاتېږي او جمعه تلار شي مانځ پسې رستا یو 15 منټه کېنا یک سوچو کته ته پته شته یو ځل دسي وخر روان دي والتفت الساق بالساق دا پنډي بری یو بل سره یو دي شي داسي وخر روان دي دا وخر روان دي چې ستاد دې بدن نه بساوزي قران کریم کې الله فرمایي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت داسي وخر روان دي د مرګ سلکې باندې شروع شي دا هغه خبره و چې تاسو تکتا دې ته کله سوچ وکا
دام سوچ کې کېده وکړه چې داسې یو وخت را روان دی چې تا به خلک په اوږو باندې د قبر ته دام په ذهن کې کېده وه دا شناختې به د پاسې د پاسه کېږي او د رب ملایکې به له راشي او تپوس به کوي دې خبره دا هر وخت کې هر ورځ داسې یو ذهن کې کېده وه معمولي غوندې سوچ دی لږ غوندې او دا هم سوچ کوه چې یو ورځ را روانه د قیامت میدان را روان دی دا ټول خلک به لغړي د رب العالمین مخې ته به ولاړي رب العالمین به د هر یو سړي نه دا تپوس کوي دا عمل دی ولې کړی او دا دی ولې کوي او دا مناقشه دا محاسبه به شروع وي دا هم یاد ساته یو ځای را روان دی جهنم ورته ویل کېږي جنت ته د هغې جهنم د پل د پاسه په غیر تلل نه کېږي الله په قرآن کې وایي وان منکم الا واردها هر سړی به د جهنم د پاسه ورځي دا سوچ کو کله ما او تا کاو زما او ستا پر ازله کې به د رب العالمین هیره پیدا شي د دې د وجې نه موږ به دا دعا کوو اللهم اقسم لنا من خشیتک ما يحول به بیننا وبین معاصیک آمین واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين